دا تاسو راوړل دا سری دا ته ما وی باره چابي راوله ظالمه تا خو تمکش راوړل دلته قبر وکاږم که ګاډي کې کومه اوس به هغه سړی را چې بیا به لګي وي زر کوه زر کوه باره چابي راوله چا به لمرانه پوخ که مړه شویره که راشه چرې نه ولې استاد شابه راغوی ژبې شابه یو ګیلاس اوبه زر راواله شابه اړم راله پوخ که ده اره یو ګیلاس اوبه راوړه شابه چوس کوله وای استاد دا اوسه پورې ټیک نه دی موږ پکې دا جنازه مو کړله دا سړي لګیا م وته که نه د خدای مسلمانانو څنګه جنازه وه 2000 تې رالې لږ ثوابونو ته به ایثار شوي وي قبر ته به ایثار شوي وي 2000 زر رالې ناوخته یې را باندې زر زر یې ټیکه چټ پټ یې دله کوم د سترګو په رب کې ته دې بازار کې یو چکر ووخه چې راځي ما به کړي ځه هلکه شا به زر زر کار کوې ښه شا به زر کوه کو دا ځل دې ټیک کړی نو خراب یې دله روانو بېغمه شه که نه بېغمه شه ته زما کار وګوره ښه ځه استاد همداسې بېغمه ناستې په موبایلو کې اخترې خو راشه تې ټیک که اوس پې مونږ څه پوهېږو منډې ورته ووایه که نه وایې راشه لږ کار پکې وکړه خدای مسلمانه استاد راشه هغه سړی پې نه پوهېږي بل سړی تادي کوي ګاډي بولي ده خو ما سره 6 کاله تېر کړم خدای دې بیخ او بنیاد وباسه ته پې نه پوهېږې نه 6 کاله مې تېر کړو خو 6 کاله خو تا په میله کولر را ډک کړی دی تا زه دې ته پرېښې ما ته اوس را پاسه کرهګیري والله تختم نه نه دا کار تا غش دی دا ته ټیک کا دې ته زه ګوتې هم نه وړم که مالک یې راغی مړکۍ دې پرېږدي دې نه مړه ته راشه استاز که ته راشه که دا لږ خالي ما ته بس توله برابر کا نور زما کار دی که نه اوس په سړی راشي واسې نه خوله واسې ونه وامه دا زما کار نه دی دا ستا کار دی دا به ته کې ښه دا ستا کار نه دی لکه دا زما کار دی څه کې څه کې څه کې ولې څه کومه دقه ته پېږه کار دې پېږه د کور مخې ته چڼه ولې نه خرڅومه چې زه ته مصریتوب کوم لرې که مړه 100 روپۍ راکې ده یا نه دې پې پاک کړو استاد لرې که نه نو ګاډي دې کوم ځای ودرولې خو دلته مصري خانې ته راوله که نه دلته به له ښه پیور کار وکړمه که نه ښه او که ما ته دلته نور کار هم دې زر یې راوله استاد جي بیخي ګاډي درتلی نشي او کومې در وسته نو بیا لاره کې درته چکه چي که نه یاره زه واره مطلب ومه دلته به مې له کار ښه کړی وې که نه اوس ښه زه دغلته درځمه غواړې چې کار چې په 15,000 ګورې موبلین دي او هغه زاړه موبلین به هم ماله راکې په زړو موبلینو باندې مونږ څه کوو دا هم ځان سره یوسه کو نور دې پکې څه خشاک مشاک ځان له پیدا کوم ځان سره یوسه ټیک ته نه که بس لوکیشن راولېږه به دا دې 2 منټو کې درالمه ښه د مصري اکثر خپل ګاډي خرابي ده راپسې په خپله تاله شوی دی ته وګوره ځای دا دی او که نه دی حاجي همدا کور دی دا دی ورته وډځوه تبو برباد شي هغه ور وډځوه هغه ور وډځوه ګینې ډیډیټ کومه دی دا سړي دا مسلمانه سره روجه خو نه ده وډځوه ورته راځئ دا ګاډی دی او دا موبلین بدلول دي ته تې بېغمه شه ښه زاړه موبلین تې زه راسپړمه څنګه چل دی استاد موبلین بدل شول کو نه نه څه ورته بدلې دا موبلین و پکې وی موبلین ورته بدل که هغې کې خو موبلین د سره ونه دونه تیلو باندې خو به زما نیکه سر غوړو دې کې خو موبلین نو وای منصفه خدای دې تباه که چې د سیم نه خبر خدای موبلین دې تسکلي دي که تنور کې دې چوړي دي دا منصف څوک دی دا زما ډېره ور دی که نه اوهو هغه له خو چې سم دم ګاډي م ورکې خرابي خدا که د څه نم خبر دی اخو لږ بل یو له سیټ مات کړی وي ودومه پکې لرې که کټې که بل څوک واله داسې پیور موبلین مې راوړي دي که نه چې کال کې به یې مونه وی کال کې ښه په یو وخت پې چلوه نه منصف کټ کومه لرې که هغه خو ګوره طبعي ده ته وګوره پیور مال دی ښه خیال دی دی ورځې ته خو یې خیال دی که نه زیړوالی کوي دا اوریجنل دی واو تکلیف دې مو که بس ها استاد جي دا ستا څو روپۍ شوې تا بس 7,000 راکړه ځه څنګه 7,000 تا خو ما سره په 15,000 خبره کړې وه هغه ما تا ته وی زاړه موبلین به م راکې ستا هغې کې راسره موبلینونو او ځان سره مې شاګرد هم را روان کړی دا شکر وکړه چې هغه 6 شاګردان مې نور دي شی مې ځان سره نه دي راوسېږي اوس 10,000 کې راتلې منصفه خدای دې تباه که په 2,000 روپو کې نورو کې م راوستو دا جو حجرې ته خو یې راوړو خو چې اوس 6:30 شو تر راځه دننه ورځو زویه هسې بده خبره ده ما خو درته ویل چېرته دوکان کې به یې وسکو خو زه به ځکه ور به شو نه دا چې دوکان کې ولې سکو
نه ته خو لیونی یار دوست خو خلک هم دې له ساتي مونږ د کوم ځای نه راغلو ګرمي هم شوې ده پرې چې دا شربت هم د ده نه وڅکو که نه السلام علیکم بخابا څنګه چرلی څنګه سي بیٹه مراله یار دا پرې لار د شتیری نو دا چې ته مې راځه سړی وته پوسو کو ښکارم نو ګرمي وا ما راشه لک ته پوس په کو تا د وجره خلک پکې مکیم پکې لګي کینه کینه دا هم ډېر غټ کار وکړ یار څو ګورا ډوډۍ هم تیار ده کنه ډوډۍ بخلو خیر سره نو روریا ډوډۍ خو ښه ټیم خو دې خو د داجي مې داسې دوب شانتې والې دی که نه خوله مله ترې تلې ده نو ما یې شربت کې ولو کړو نو زه چې د انرژي لږه برابر شي نو زه ډوډۍ هم خیر دی ډوډۍ هم وبخورو خیر دې خبره نه ده تاسو کښېنئ که نه زه د ښه مزېدار یخ شربت روباسم بیا به ډوډۍ موډۍ بخورو صحیح ده مانه شاوه موږ هم دې شربت له راغلي وو پیټې مریض بیانو پرېږده دا چې دا یار دوست خو هم دې له پکاري دا یخ شربت کې اوس کو بیا به روټۍ سره ګورو روټۍ ته اړو خورو نه پرېږدم دغه یخ شربت ښه روټۍ روبه شربت یخ راوړه د شیشې جګ هغه ماشومان مات کړو بس دې پتیله کې مې روغ یار دا اوس کې بس قبول یې کې نه نه مړه مونږ په جګ څه کوو مونږ څه جګ خو خورو نه جګ دی ولې دا پتیله ده آخره ښه حاجي اوس ته کښېنه به زه مونږ بیا ځان ته واچو ځه او تا خو ګیلاسونه هم درې راویستل ځان له دې هم پکې لکه چې کار کړی دی مېلمانه مونږ یو او تا هم پکې ځان لري یا والله هغه ساده سړی ځه نه ته بیا هم واچو ځه ته واله سکه ښه سکه دا خپل کور دی ښه یخ شربت دی اوس کې او ولې نه داسې ډېر مزېدار شربت دې کړی واده او نور مسکه کنه یار شربت ډېر دی اوس کې ښه بس ما چاو بس پرې دا جوس کا اوس کا بس دا کله ګلاس ما چې دا مونږ چا کړی شربت اوس کنه ښه ازه پاتې کیږي چې دا سړی خو ډېر ټیټ ساتونه کوي تر ازه دا نور به کور اوس کې به دې په باقي هوا زه لاړو ښه نه میز پرېږده راځه زما دا خوله خو په سوک د وړو دغه پتیلې مانه یوړه سار به وړوله چې زه څه کې پخوم واه څه چلو شو بیا څه دي یا الله خیر دا جي ولې وارې کول نو مونږ وې چې څه تندر رول وېده زه دا جي خپه قلار سملا ډرامه مې ځان ته لګولې هغې کې جنګ د خیرو یې په والو مړ کړو نو ما ورته بیا ووي چې ووه ختم که نه بچې ته دې موبایل له کار د روزګار ایستې ګوره تا ته ما وختي مو وې چې په ټول چکر ولګوه خو ته ډېر ناراستې یاره دا جي تا نه ګوره کور کې څوک سم نشي کېناستې په پټو څه کې خو پراته دي که نه موږ پکې داسې کم داسې د بادام کرلي خو کچالانو ټیپر دې پکې کرلي دي او چې وشي کار به وشي پسه پاسه چکر پې وخه یا الله خیر دا جي ګوره په سپلې غزارونه کې بروزم پکې میخو درې ورځې مې دا مټ خوږېده دا چې ځمه ښه ښه دا دې پټو ته راووتم دا جي زه بس وکړم زه بیداران پکې دغه دي لګیا دي او باران شروع دی زما چې ځان ته هغه ډرامه بیا ولګوم دا اوس څه دي دلته السلام علیکم داجی وعلیکم سلام دا ته خو بیا راغلې که نه نو داجي ته مې پټو ته ورښکاره شه بس ورښکاره شوم ښه مزېدار باران پکې شروع دی ای ناراسته تا ته مه ووې چې د خورې مورې ضرورت خو پکې نشته نه داجي داسې توپان رالوچو دونه واوټ دونه خاورې ورچولې په خاوره څه کې کال کې به هم تې ختمه نه کې پاسه هلکه که نه پاسه که نه ګینې خرابومه دی دا ته به کله پوهېږې تا کې به عقل کله راځي نو داجي دا څه عقل خو چې تا ما ته څه ووي هغه ما پالو که که نو مکه ستا خبره ما ومنله که نه نور زه څه وکړمه دغه خاوره ورته نه یادومه زویا د پټو خپله خاوره وي لا داجي بس کور کې دې خوښ نیو که نه دلته چې په دې کټ کې زه پروت یم دا دې خوښ نه وي ته چې به ټوله ورځ په دې پټو کې زه ګرځم زه چا به سر خوړلي یا دا ټیم لږ وګوره چې څه ټیم دی توبه خدایه داجي زه به تا ته دا کور پرېږدم دا سخت کارونه ته په ما کې